بسم الله الرحمن الرحيم أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو مؤمنان ورونو لدنكو أو لدنكو الله رب العالمين موجود لرا دي نن درس دي تجويد لسم درس ده تاسبا تيرسيوي نه درسونا لدلي بموي زدكري بموي او تر نور مؤمنانو به مو هم رسولي وي. الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. د تجوید د درسونو په نشرولو کې له موږ سره کومک وکړي. نور مؤمنان را دعوت کړي د قرآن زده کړې ته. ګوري دا مسؤلیت فقط د قاریانو د علماو نه ده، دا مسؤلیت د تاسو هم ده. تاسو مسؤلیت څه شی ده؟ تر نور مؤمنانو دا درسونه ورسوي او نور مؤمنان را دعوت کړي، ورونه او خویندې را دعوت کړي د قرآن د زده کړې دپاره چې دوی د قرآن زده کړې ته راسي او د قرآن په زده کړې کې دوی له خپلو ځانو سره کومک وکړي. مؤمنان ورونو، د نن درس لسم درس د تجوید ده، القلقله. د حروف الهجاء په صفتونو کې یو صفت القلقله ده. ښه، لسم درس القلقله. نن به قلقله په لغات کې څه شي ته وایي، په اصطلاح کې څه شي ته وایي، حروف القلقله څو دي او درجې د قلقلې څو دي او مثالونه به وي په نن درس کې ان شاء الله الرحمن. عزتمندو مؤمنان ورونو، هر څوک چې موږ دا نوی درس ګوري د دوی نه هیله کوو تاسې د مخکیني درسونه هم د تجوید وګورئ چې سر مو ورباندې خلاص شي. له حروف الهجاء را شروع کړي له اول درس تر لسم درس. ان شاء الله دا درسونه به همداسې په مخ باندې روان وي. تاسو نه بار بار د مو غوښتنه همدا ده چې تاسې زموږ د یوټیوب په چینل کې له موږ سره ملګرتیا وکړئ او تر نورو مؤمنانو یې هم ورسوي. الله دې تاسو ته اجر درکړي. القلقله، لسم درس القلقله. قلقله په لغات کې ګوري، ما یې تاسو ته هغه اسانې ترجمې را اخیستلې دي. په لغات کې قلقله څه شي ته وایي او په اصطلاح کې څه شي ته وایي. چونکې بحث ورباندې ډېر ده، خو زه به تاسو ته مختصر په اسانه شکل باندې قلقله په لغات کې د اواز تنبیدا ته وایي. د اواز تنبیدا ته، لکه مثلا په غره کې چې غږ وکړي تا ته هغه اواز وتنبیږي، درته څه شي سي تنبیدا وکړي. یا مثلا لکه دا توپ نه د توپ داسې په ځمکه داسې غورځار کړي او دی بیرته راپورته سي، هلته یو قسم تنبیدا صوت ولري، حرکت ولري، یعنی هغه شبهه د حرکت ولري. ښه، په لغات کې خو مو قلقله وپېژندله څه شي ته وایي؟ د اواز تنبیدلو ته وایي، د اواز تنبیدا ته وایي. دومره اسانه. په اصطلاح کې قلقله څه شي ته وایي؟ په مخرج کې د حرف د ادا کولو په وخت کې شبهه د حرکت ورکولو ته وایي. په اصطلاح کې قلقله څه شي ته وایي؟ په مخرج کې د قلقلې د حرف د ادا کولو په وخت کې یعنی چې حرکت نه وي، شبهه د حرکت وي. په لغت کې خو به وپېژندل د اواز تنبیدا ته قلقله وایي. په اصطلاح کې په مخرج کې چې کله د قلقلې حرف ادا کوي، په مخرج کې چې کله د قلقلې حرف ادا کوي، د ادا کولو په وخت کې به شبهه د حرکت ورکولو ته وایي. شبهه د حرکت یعنی حرکت به نه وي، خو هغه شبهه د حرکت به پکې وي. اصطلاحي معنا یې دې ته وایي. زده مو کړه، الله دې وکړي سر مو ورباندې خلاصوی وي. ښه، په لغات کې مو زده کړه، په اصطلاح کې مو زده کړه. حروف القلقله پنځه دي. حروف القلقله پنځه دي. تاسو د اظهار حروف وپېژندل، د ادغام مو وپېژندل،
د اقلاب مو وپیژندل، د اخفا مو وپیژندل. نن هغه خو د نون ساکن او د تنوین درسونه وو. نن درس قلقله له دې ټولو نه ځانته ده. حروف القلقله قطب جد یا قطب جد، دغه 5 حروف چې په دغه 2 کلمو کې دي دا د قلقلې حروف دي. اول القاف، الطاء، الباء، الجيم، الدال، دا 5 دي قلقلې حروف دي چې د دغه مجموعه په دغه کلمو کې ده. قطب جد، قطب جد، قاف، طاء، باء، جيم، دال. په دغه حروفو کې هر وخت کې چې دغه 5 حروف راغلل په قرآن عظیم شان کې چې ساکن وي، په وخت د سکون کې به په دې کې موږ قلقله کوو. په وخت د سکون کې به موږ په دې کې قلقله کوو. په وخت د سکون کې یعنی چې کله دا حروف ساکن وي، حرکت ونه لري، یعنی زور و زیر و پیش ونه لري، ساکن وي، ساکن به تاسو پیژندلی وي، نو په دې کې به موږ قلقله کوو. یعنی د حرکت په وخت کې به طبیعي وایو، عادي به وایو، قلقله به نه پکې کوو. لیکن د سکون، د ساکن چې دا حروف کله ساکن راسي، په هغه وخت کې به موږ او تاسو قلقله کوو. ښه، څه شی مو وپېژندل؟ حروف القلقله مو وپېژندل چې 5 دي: قاف، طاء، باء، جیم، دال، چې په دې کلمه کې یو ځای راغلي قطب جد. ښه، مراتب القلقله، درجې د قلقلې. درجې د قلقلې څو دي؟ 3 دي: کبرا، وسطا، صغرا. اوله قلقله غټه ده، دومه وسط درجه ده، دریمه وړکۍ درجه ده، یعنی ادنا درجه د قلقلې ده. ګوري په دې کې بعض علماء کرامو قلقله په 2 قسمه راخیستې ده: کبرا او صغرا. کبرا او صغرا. خو ما احتیاطا او زړه ته مې تسلیم همدا واسې ډېر علما داسې وایي چې قلقله په 3 قسمه باندې ده: کبرا ده، وسطا ده، صغرا ده. په 3 قسمه باندې د درجې د قلقله په 3 قسمه باندې ده، یعنی 3 درجې لري، مراتب 3 دي. که اوله سر د ما دا خبرو ته په غور سره اسانه غواړم درته تشریح کړم. کبرا یعنی غټه قلقله، قوي قلقله. هغه قوي قلقله کله وخت کې سي په اخیر د حرف کې د قلقلې حرف راسي، په اخیر د آیات کې یا په وخت د وقف کې که چیرته د قلقلې حرف راغی او ساکن چې شی مشدد وو، که چیرې په اخیر د کلمې کې حرف د قلقلې راغی او شد درلودل، مشدد ول، مشدد شد والا خو پیژنې دا شد دا 3 خاکس لري. په دې وخت کې به موږ او تاسو قلقله کبرا کوو. قلقله کبرا مزدکله څه شي ته وایي؟ کله وخت کې سي په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راغی او مشدد ول، هلته به قلقله کبرا وي. وسطا قلقله به داسې تاسو وپېژنئ. وسطا کومې ته وایي؟ وسطا یعنی مابین حاله قلقله، وسط قلقله، په مابین یعنی وسط اندازه سي قلقله کوو. هغه سي په اخیر د کلمې کې راسي او مشدده نه وي. په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راسي، د قلقلې حرف د قلقلې دغه 5 حروف پسې راسي او مشدده نه وي، شد نه لري، هغه حرف مشدد نه وي، دې ته قلقله الوسطا وایي. قلقله الصغرا کله چې په مابین سي کلمې کې دا 5 حروف راغلل، دا 5 حروف په مابین سي کلمې کې راغلل. اوس په مثالونو کې تاسو ته واضح کړم. په مابین سي کلمې کې راغلل ساکن ول، په مابین سي کلمې کې هغې ته قلقله الوسطا وایي. کبرا مو وپېژنل چې په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راسي مشدد وي، دې ته قلقله الکبرا وایي. په اخیر د کلمې کې چې راسي او غیر مشدد وي، یعنی شد ونه مشدد نه وي، هغه حرف وسط درجه د قلقلې کومه ده چې په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راغی خو مشدد نه وي، دې ته وسطا وایي. او په مابین سي کلمې کې چې کله د قلقلې حرف راغی دې ته هلته به قلقله صغرا کوو، یعنی وړکۍ ادنا درجه د قلقلې به کوو. اوس په مثالونو کې تاسو ته وښیم. قلقله الکبرا، کبرا یعنی هغه قوي قلقله. وتب تبت يدا أبي لهب وتب.
ګوري با ده شد په اخیر د کلمې کې راغلې ده، په اخیر د کلمې کې راغلې ده، خو دا مشدده ده با راغلې. ګوري با د څه شي له حروفو ده؟ د قلقلې له حروفو ده. قاف ده، طا ده، بیم، بې ده، جیم ده، دال ده. ګوري په دې کې با دلته په اخیر د کلمې کې راغله، شد هم لري. نو څنګه بیا وایو؟ وتب وتب. ګوري موږ تاسو قلقله په لغت کې څه شي ته وایي؟ د اواز تنبیدا ته وایي. په اصطلاح کې څه شي ته وایي؟ چې په مخرج کې د قلقلې حرف ادا کوي، شبهه د حرکت به پکې وي لیکن حرکت به نه وي، شبهه د حرکت به پکې وي. که موږ تاسو حرکت ورکړو څنګه بیا وایو؟ وتب وتب. نه داسې به قلقله موږ تاسو نه کوو. څنګه به کوو؟ فقط چې شبهه د حرکت پکې وي او اواز تنبیدا، اواز تنبیدا. وتب وتب. ګوري وتب وتب څومره فرقي ده؟ ګوري شبهه د حرکت پکې ده لیکن حرکت پکې نشته. دې ته قلقله الکبرى وایي. په اخیر د کلمې کې راغلې ده خو شد لري. داسې بیا نه وایي وتب 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 وتب. نه دا غلطه ده. دلته به موږ او تاسو شبهه د حرکت ورکوو او اواز به تنبوو، تنبیدا د اواز. وتب وتب. دوم مثال حق حق. ګوري په دې اول قاف کې قلقله نشته، دا یو قاف خو په دې بل قاف کې مدغم شوی ده. نه دلته دوه قاف دي، نه دا یو قاف په بل کې مدغم شوی ده. نه حق حق حق. قاف د څه شي د حروفونه ده؟ اول قاف د قلقلې ده قاف. نو دلته به موږ او تاسو ګوري په اخیر د کلمې کې قاف راغلی ده، شد هم لري. نو دلته به موږ تاسو هغه قوي قلقله کوو. څنګه بیا وایي؟ حق حق حق. داس بنوشي حق حق. ګوري دا حرکت شو حق. اما که شبهه د حرکت وي څنګه بیا وایي او اواز وتنبو؟ حق 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 حق. غلط. حق. الله دې وکړي سر مور باندې خلاصي. ک جيم الحج 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 الحج. ګوري جیم ده په اخیر د کلمې کې راغلی، شد هم لري. ښه جیم د څه شي له حروفونه ده؟ د قلقلې ده. په اخیر د کلمې کې راغلی، شد هم لري. دا نور مثالونه بیا تاسو خپل په قرآن عظیم شان کې پیدا کړئ. په اخیر د کلمې کې سي قلقله الکبرى، هغه قوي قلقله چې موږ تاسو کوو. په اخیر د کلمې کې سي د قلقلې دغه 5 حروف راسي، دا یو طا نه راځي مشدده، دا یو طا نه راځي. په دې کې سي سر خلاص وي. دغه 4 حروف نور راځي. د دې مثالونه تاسو خپل هم وګورئ. نو په دغه حروف سي په اخیر د کلمې کې هر وخت راغی خو مشدد راغلی، ته به قلقله کبرا کوو. اوس وسطا. ګوري وسطا. وسطا په اخیر د کلمې کې ده احد احد احد. ګوري په اخیر د کلمې کې څه راغلی؟ حرف د دال راغلی. دا د څه نه حروفونه ده؟ د قلقلې نه حروفونه ده. نو داس به نه وایي قل هو الله احد. ګوري قلقله مو ونه کړه احد احد. ګوري که کله وخت موږ او تاسو د قلقلې په دې 5 حروفو باندې که مو قلقله ونه کړه، یعنی د باندې مو دغه صوت ونه تنبول، انسان ډېر په تکلیف کېږي. ګوري احد یعنی د انسان نفس په تکلیف کېږي. سبحان الله. د الله رب العالمین په قرآن عظیم مشان کې څومره عجیب حکمتونه دي. ګوري احد څومره اسانه، احد څومره عجیب حکمت. احد که مو داسې ورسي احد سړی یو نفس یې تنګ سي، نفس یې بند سي. نه اوس لکه وتب یعنی سړی په تکلیف سي. والله په تاسې تجربه کړئ. خو حکمت قرآن ګوري دا قواعد تجوید دومره مهم دي په قرآن عظیم شان کې. ګوري قل هو الله احد احد. داس بیا نه وایي لکه وتب احد احد. نه دلته قلقله کبرا نه ده، دلته قلقله الوسطى ده. يعني هغه ما بين درجه، ما بين نه قوي نه ضعيفه، ما بين درجه دي قلقليه ده. څنګه بیا وایي قل هو الله احد 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 احد. ګوري حرکت به نه ورکوو. قلقله په لغت کې تاسو وپېژندله، په اصطلاح کې مو وپېژندله. نو دلته به څنګه احد که مو حرکت ورکړل احد
احد دا حرکت شو. اما شبهه دی حرکت احد احد داش مناوسي احد احد نه غلط. بل مثال كسب كسب كسب. ګوري په اخیر دی کلمې کې قد قلقلې حروف راغلي دي. په اخیر دی کلمه کې دال ده دا د قلقلې حرف ده. په اخیر دی کلمه کې با ده دا د قلقلې حرف ده. په اخیر دی کلمه کې جیم ده دا د قلقلې حرف ده. نو غیر مشدد راغلي دي یعنی شد نه لري. غیر مشدد راغلي دي غیر مشدد راغلي دي. نو په دغه وخت کې به موږ او تاسو قلقله الوسطا کوو. دلته خو مو وپېژندل چې په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راغلی وي خو مشدد وي هلته کبرا. په وسطا کې په اخیر د کلمې کې د قلقلې حرف راغلی وي خو غیر مشدد وي هلته به وسطا قلقله کوو. پوه شوسته؟ کسب 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 داسې به نه وسي کسب قلقله کبرا ځینې جوړه کړو. کسب 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 دا بېرته به داسې اواز ورکوو چې اواز مو وتنبیهي او حرکت به پکې نه وي لیکن شبهه دی حرکت به پکې وي. بهیج 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 دا حرکت شو. بهیج بهیج په اخیر د کلمې کې جیم ده دا د قلقلې حرف ده. والصغرا هغه ادنا درجه د قلقلې په مابینس د کلمې کې چې کله د قلقلې 5 حروف راسي په مابینس کلمې کې یقضي يقضي يقضي بينواي يعني قوي قلقله راجنوس نبي هغه وسط درجه وای دا به ادنا درجه يقضي دغوته په دې کې بعض علما وایي چې په دې کې مستاق القله ده په دې کې مستاق القله ده. خو لیکن د امام حفص بن عاصم رحمه الله د په نسبت باندې جمهور علما د تجوید دي هغه وایي چې په دې کې قلقله صغرا ده. نو اوس تاسو به موږ تاسو به څنګه وایو؟ يقضي 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 يطعم 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 داس بنفسه يطعم 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 غلط نه قلقله بكو هغه ادنى درجه قلقله بكو څنګه يطعم ګور يقضي يقضي القاف ده دي قلقلې له حروفونه ده په مابین څه کلمې کې راغلی ده خو ساکن ده ساکن ده. که چیرې په مابین څه کلمې کې د قلقلې حرف راغی خو حرکت لرل زور و زیر و پیچ لرل بیا قلقله نسته پکې بیا به په طبیعي حالت باندې وایو په طبیعي حالت باندې بیا وایو. دلته ګوري طاله طاله چې له حروفونه د قلقلې له حروفونه په مابین څه کلمې کې راغلی يطعم ګوري ساکنه ده يطعم يطعم يطعم. يدخلون يد په مابین څه کلمې کې دال راغلی ده دال ساکن ده د حروف قلقلې نه ده. نو دلته بیا څنګه داسې بیا نه وسي يدخلون يدخلون نه يدخلون يدخلون. اوس که چیرې په مابین څه کلمې کې راغی او وقف دی ورباندې کول لم يلد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد دلته دی وقف ورباندې وکړل لم يلد کدی وقف وکړل وسطاق القلبسي او کدی وقف ونکړل وصل دی وکړل لم يلد ولم بیا به صغرا قلقلسي. ګوري که چیرته په مابین څه کلمه کې راغلل یعنی دوه کلمې وي د دوه کلمو په مابین کې قلقله راغله که مو چیرې وقف ورباندې کول ساکنول مو د قلقلې حرف ساکنول مو بیا به صغرا قلقله وسطا قلقله به وکړي. که مو چیرې وصل کول بیا به څه وکړي بیا به په حرکت په وخت کې به طبیعي حرف د قلقلې ووایي څه قلقله به نه پکې کوي. خو که چیرې ساکنو د دوه کلمو منځ کې راغی بیا به هلته موږ او تاسو صغرا قلقله کوو. الله رب العالمین دې وکړي چې سر مو ورباندې خلاصه ووي. قلقله لسم درس القلقله په لغات کې څه شته وایي په اصطلاح کې څه شته وایي حروف القلقله څو دي مراتب درجې د قلقلې څو دي او مثالونه مې تاسو ته درکړل. الله رب العالمین دې تاسو ته او موږ ته ټولو ته د زده کړې توفیق راکړي او الله رب العالمین دې عمل ورباندې راکړي. والله رب العالمین مو سپارم تر نورو مؤمنانو یې ورسوي. د مو حق په تاسو باندې همدا ده چې تر نورو مؤمنانو یې ورسوي او نور مؤمنانو ته را دعوت کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.